د کینم په نوم دا لرګی چې تاسو یې وینئ له سرو زرو څخه هم ارزښتناکه او هم قیمتي دی. دا په نړۍ کې تر ټولو نادره او قیمتي لرګی دی، دومره چې د 1 کیلو ارزښت یې تر لسګونو زرو ډالرو پورې رسیږي. ځکه د اګروډ په نوم د دې ونې له لرګیو څخه د نړۍ تر ټولو قیمتي عود عطر جوړیږي. یوازې عطر نه بلکې ډیر وخت په خپل د عود لرګی هم په شاهي ماڼیو، د امیرانو او شیخانو په کورونو، ودونو او لوی میلمستیاو کې د خوشبویي لپاره سوځول کیږي چې عموما آرام، شتمن او روح ته ډیر خوږ احساس ورکوي او بوی یې تر څو ورځو دوام کولی شي. دا ونې چې اکثریت یې په سویلي آسیایي هیوادونو کې شتون لري، له دوی څخه یوازې ځینې ونې له 20 کلنۍ عمر وروسته له طبیعي ناروغیو سره ځانګړی خوشبویي لرونکي ریزن جوړوي. یعنی یوازې له هغو ونو په کومه کچه راټولیږي چې له ناروغیو سره مخ شي. د دې سربیره یې پروسس کول ډیر وخت او مهارت غواړي. د تسپو تر څنګ تر نور هم مختلف اشیاء جوړیږي چې ارزښت خورا لوړ وي. تر 20 کلن ځنډ وروسته چې کله ونه دې حالت ته ورسیږي، نو په ګرمو سیخانو باندې دا ډول سوري پکې کیږي تر څو یې ارزښت له سرو زرو څخه هم لوړ شي. تر دې وروسته دوی ونې ته دننه ځانګړي مایعات ور انجکټ کوي چې ځانګړي بکتریاوې پکې وي. یعنی دوی ونه قصدن ناروغه کوي، ځکه چې تر دې وروسته ونه د دې ناروغي پر وړاندې د دفاع لپاره یو خاص ریزن تولیدوي چې له کیمیاوي موادو څخه ډک وي. دا ریزن د ډیرو کلونو او ځینې وخت د لسیزو وروسته په دې تور عود بدلیږي او یوازې همدا تور شوی لرګی د عود قیمتي لرګی وي.